د پښتو مشهوري تکړه او ښایسته سندرغاړي ګلپاڼي له سندرو ویلو څخه توبه ویسته، اسلامي کارونه یې شروع کړل او ویل کیږي چې د نن نه وروسته به هغه نورې سندرې نه وایي. که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. خو د ویډیو له شروع کولو نه مخکې کوم ملګري چې موږ سره چینل کې نوي دي او یا مو هم تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. قدرمنو دوستانو، په سوشل میډیا د ګلپاڼي یوه تازه ویډیو وایرل شوې ده چې په هغې کې ګلپاڼه وایي چې د روژې مبارک کې دغه اخیرنۍ دریمه اشره چې ده په هغې کې به زه نورې سندرې نه وایم او یوازې هم دونات به وایم. په دغه ویډیو کې ګلپاڼي زیاته کړه چې زما تازه دا هم دونات دوه نظمونه را روان دي چې دغه دواړه هم دونات نظمونه به اختر ته نږدې ریلیز شي. خو بیا وروسته خلکو د ګلپاڼي همدغه ویډیو په سوشل میډیا شیر کوله او ورسره یې لیکل چې ګلپاڼي له سندرو ویلو څخه توبه ویسته. خو په دې کې هیڅ حقیقت نشته او کومه ویډیو چې ګلپاڼي ریکارډ کړې وه په هغې کې هغې یوازې داسې ویلي وو چې زه به یوازې د روژې مبارکې په دغه اخرنۍ دریمه اشره کې هم دونات نظمونه به ریکارډ کوم. درنو لیدونکو، که موږ او تاسو وګورو لا نن نه 3 میاشتې مخکې په سعودي عرب کې یو کنسرت وو چې نازي اقبال هم پکې دعوت شوی و او نازي اقبال بیا وروسته د هغه پروګرام او کنسرت څخه د ګډون انکار وکړ او ویلي وو چې سعودي عرب ته زه یوازې د حج او عمرې لپاره ځم، نه د کنسرت او پروګرامونو دپاره. چې وروسته بیا نازي اقبال د همدغه ویډیوي بیان څخه د خپلو پښتنو مینوالو لخوا ډیره زیاته وستایل شوه او د نازي اقبال مینوالو د نازي اقبال د همدغه اقدام په ستایلو کې وویل چې زموږ او ستاسو نور فنکاران سعودي عرب ته د پروګرامونو او کنسرټونو لپاره ځي، خو یوازې نازي اقبال ده چې هغه هلته د حج، عمرې او نور عباداتو لپاره ځي، نه د سندرو او کنسرټو لپاره. نو همداسې اوس چې تازه د ګلپاڼي یو نوی بیان راغلی دی او په هغې کې ګلپاڼي ویلي دي چې زه به د روژې په آخري دریمه اشره کې سندرې نه هم دوسنا وایم. نو دوستانو، دا هم ډیره ښه خبره ده او د ستایلو ده او باید وستایل شي او الله دې ګلپاڼي ته توفیق ورکړي چې د ټول عمر لپاره سندرې پرېږدي او د اسلام د مقدس دین اسلامي کارونو ته مخه کړي. دوستانو، دا د ګلپاڼي په اړه زموږ د نن ورځې تازه ویډیو. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.